د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده رک روغ او د ژوند پر چارو به برلاس یاست. یو ځل بیا هم د مین کډوال د ناول له شپږمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم را سره تر پایه واورئ. د ملا د اذان وخت و، خو ګلابو غالب هماغسې خبرې کولې. شپې او ورځې او میاشتې تېرېدې، داسې نه ښکارېدل چې بیا به ستونزې د دې خوږې مینې په مخ کې خنډ جوړ کړي. خو دا د انسانانو په لاس کې نه ده. 2020 زېږدیز کال د نومبر لومړۍ نیټه. غالب او ګلابو د پوهنتون په بڼ کې د یوې ونې لاندې ناست و. ګلابو وویل زما کتابچه ټولګي کې پاتې شوې، د خپله کتابچه راواخله، له بایک دی. ولې کتابچه څه کوي؟ په شنو پټو کې ناست یمه نخو نخو. ګلابو په خندا شوه او ویې ویل نه، ته اوس له ځانه کسکر مه جوړوه. که کتابچه وي ټول به ګمان کوي چې درس وایو، ګنې بل ګمان به وکړي. غالب غلی شو، بیک ته یې لاس کړ، ویې ویل یاره بس دی نور، دا د قید ژوند، راځه واده وکړو. ګلابو څه ونه ویل. غالب وویل څنګه اوس خو ډاډه یې که نه چې زه به تل در سره مینه کوم؟ ګلابو باڼه له یو بل سره وروستل، څه یې ونه ویل. غالب بیا وویل لکه چې زړه دې نه دی. ګلابو دوباره وویل ما نو کله ویلي چې زړه مې نه دی، ته خو هم هېڅ په مینه او ناز نه پوهېږې. مور دې راولېږه، زه چې هو وایم زما پلار یې هم مني. ښه داسې ده، نو زه همدا اوس ځم چې تر ماښامه تمرین وکړم چې مور او ورور ته څنګه ووایم. غالب منډه کړه، ګلابو هم ټولګي ته ولاړه. غالب کور ته ورسېد، موټر یې ودرو، خونې ته دننه شو. د مور څنګ ته یې نږدې ورکېناست او ویې ویل څنګه یې مورې؟ مور یې رډ رډ ور وکتل، ویې ویل ښه خو یم، څنګه لا در یاده شو؟ اوهو مور مې بس هر کله را یادېږي. ښه نو خبره څه ده؟ غالب ویل مورې ته خو پوهېږې چې زه لوی شوی یم. ښه نه، ما ته هماغه کوچنی غالب کوچنی چې ډېر شوخ وي. یاره مورې زه لوی شوی یم نور. کوچني ورور یې چې پبجي کوو، لوبه یې خلاصه شوه، موبایل یې کېښود او ویې ویل وروره خو سیده ووایه چې واده راته وکړئ. غالب په غوسه وویل ګوره هلکه ته له خپله حده تېر شوې. مور یې وویل ښه نو واده نه غواړې؟ نه مورې. نو څه ده بله؟ غالب سور واوښت، ویې ویل ما ویل نه مورې واده غواړم یې. مور یې موسکی شو، ویې ویل نجلۍ څوک ده؟ غالب یې مور ته ټوله کیسه وکړه او مور یې وویل زه اته ارام وکړه، مازدیګر دې ورور ته وایم. غالب خپلې خونې ته ولاړ، ستړی ویده شو. تر ډېره ویده و، ماښام کېدونکې و، سترګې یې پرانیستې، تیاره وه او اودس یې وکړ. شېبه وروسته اذان وشو، لمونځ یې وکړ، دعا یې کوله. د خونې دروازه ټک ټک شوه. ورغی کوچنی ورور یې، ویې ویل ادې ویل چې معشوقې ته دې خبر ورکړه سبا ورځو. ښه خو ورېنداره ورته وایه، ته ډېرې کمعقل شوی یې. ورور یې لاړ. غالب موبایل راواخیست، د ګلابو شمېره یې ډایل کړه. زنګ یې تېر کړ، لنډه شېبه وروسته یې ځواب ورکړ سلامونه. وعلیکم. خبره واوره، کریډټ مې په خلاصېدو دی، سبا مې مور دوی درځي. رښتیا؟ هو. ښه نو غوږ شه، بیا زه سبا پوهنتون ته نه درځم،
مور دې دې راځي نو چیرې کېږي، خو ته ولاړ شه چې درسونه مهم دي. ښه سمه ده. موبایل یې بند کړ. د غالب تر ټولو اوږده شپه په سخته سبا شوه. لمر بیا پر ځمکه خور وه، خو نن ورځ د لمر په وړانګو کې د زرګونو نورو انسانانو تر څنګ د غالب او ګلابو هیلې هم ځلېدلې. غالب پوهنتون ته لاړ. د 2 ساعت اخري شېبې وې. غالب شوکت ته وویل زه یو څو شېبې د باندې ځم، نن مې زړه ډېر نارامه دی. ښه ورځه بڼ ته ولاړ شه چې ښه شي. غالب له ټولګي ووت. د پوهنتون بڼ کې پر یوه څوکۍ کېناست. موبایل یې له جیب راوویست. ډیټا یې روښانه کړه. د واره د میسیج شړنګ شو. واټساپ یې خلاص کړ. د ګلابو پیغام راغلی و. د افغاني جامو شال یې په سر کړی و، صرف سترګې یې ښکارېدې. غالب زنګ ور وواهه. شېبه وروسته یې ځواب ورکړ. ویې ویل څنګه و؟ ځان مې ښکلی جوړ کړی وي. ښه څه وشول؟ مور دې راغلي وه، ورور او ترې دې بله خونه کې پلار سره ناست دي. ښه موبایل کې چارج کم دی، یو شعر ووایم؟ ښه خو کسکر والا نه. غالب وویل چې په نوم دې تا شو بل ته نظر نه که ګلابو، په یو دیدن مې مین زړه که. ستا د یوې مسکا لپاره 100 نخرې کړم، ستا په یوه مسکا مې 100 وارې زړه ښه که. چې ته نه وې درست جهان خالي خالي وي، ګلابو غالب بس تا نه بغیر څه که. موبایل بند شو. غالب ناست و. څو شېبې وروسته د ډزو اوازونه تر غوږ کېدل. څو کسان نظامي جامې پر تن پوهنتون ته دننه شوي وو. ګلابو خپله خونه کې ناسته وه. ګړی وروسته یې ورېندار راغله. ویې ویل مبارک دې وي. ګلابو مسکی شوه. له حیا یې څه ونه ویل. د واټساپ د پیغام شړنګ شو. وړاندې پیغام لیکلی و په کابل پوهنتون وسلوال برید شوی. موږ رخصت شوي، خو غالب د باندې بڼ کې ناست و. هلکانو ورته زنګونه وهل. موبایل یې هم بند دی. ترهګرو ډېر ځوانان ویشتي دي. د ګلابو له لاسه موبایل ولوېد او پر ځمکه راوغورځېد. په کور کې چیغې شوې. د غالب مور هم خبره شوه. په چیغو چیغې ویل زما بدبخته زویه، دا څه وشول؟ د ګلابو مور هم په ژړغوني غږ وویل وای لورې، له واده مخکې کونډه شوې، دا څه وشول؟ تر ناوخته مازدیګر په پوهنتون کې جګړه روانه وه. ماښام شو. جګړه پای ته ورسېدله. د غالب ورور او د ګلابو پلار په روغتونونو ګرځېدل، ځکه دا نامعلومه وه چې غالب مړ دی که ژوندی. څو روغتونونه یې وکتل، خو غالب پیدا نه شو. شپه د غالب نه پیدا کېدو په غم کې سبا شوه. د غالب ورور هم د ګلابوی دوی په کور کې و. یوازې ایمرجنسي روغتون پاتې و. ور روان شول. کړي وروسته ورسېدل. د روغتون په مخ کې د شهیدانو د نومونو لیست و. په لیست کې د غالب نوم نه و، خو دننه یې هم څوک نه پرېښودل. له ډېر ټینګار او عذر وروسته یې ور پرېښودل. زه بې صاحبه تابوتونه ایښي وو. څو شهیدان یې وکتل. غالب پیدا نه شو. له یو سپین ږیري یې وپوښتل دلته ټول څومره شهیدان راوړل شوي؟ زه له پرون شپې راهیسې دلته یم. 33 کسان شهیدان شوي وو. د ډېرو خپلوان راغلل، بس دا 4 شهیدان پاتې. 3 تاسو وکتل او هغه یو خو بیخي نه پېژندل کېږي. د غالب ورور خواشینی د همغه تابوت په لور ور روان شو. د تابوت تر څنګ یو کس ولاړ و. د غالب د ورور زړه درزېده. ور نږدې شو. چې د تابوت تر څنګ ولاړ ځوان مخ راواړاوه. د غالب ورور په لوړ آواز وویل غالبه، او بېهوشه شو. سپین ږیري غږ کړ رښتیا زما هېر شوي و چې دا ځوان در وپېژنم. دا غالب ځوان دی، له پرون شپې راهیسې د شهیدانو سره دی. خدای خیر ورکړي، ډېره مرسته یې وکړه.
غالب لاړ، اوبه یې راوړې، د ورور پر مخ یې وشیندلې. ورور یې په هوش راغی. د وارې غالب په سپېړه ویې ویل: دومره بې مسؤلیته یې؟ هلته د مور څه حالت دی؟ هوسۍ بېهوشه پرته ده او یو زنګ دې نشو وهلی. غالب سر ښکته واچوه، ویې ویل: لالا داسې حال شو چې زما ځان هېر شو. ته وګوره شاوخوا په لسګونه ځوانان شهیدان شوي او زما موبایل کې چارج نشته. غالب له ورور سره روان شو. غالب په موټر کې خپل موبایل چارج ته ورکړ. څو شېبې وروسته یې موبایل روښانه کړ. ګلابو ته یې پیغام واستو. ویې لیکل: ښه په ما هېڅ نه دي شوي، رک روغ یم. څو شېبې وروسته د پیغام ځواب راغی. لیکلي یې وه: سلام، زه د هوسۍ ورندار یم. موږ د هوسۍ پلار زنګ ووهلو. موږ خبر یو چې ښه یې او هوسۍ هم ښه ده. غالب د پیغام ځواب ولیکلو. خو هوسۍ یا هم ګلابو چیرې؟ هغه وایي چې یو میاشت یې هم را سره خبرې ونه کړې. غالب له ځان سره وخندل. ورور یې رډ رډ ور وکتل. ویې ویل: بې پروا. دا وخت هم تیر شو. ګلابو رښتیا هم پوره یو میاشت د غالب شمېره بلاک کړې وه. خو د غالب زړه ډاډه و، ځکه اوس ګلابو د غالب په نوم وه. د دې داستان د ستونزو لړۍ ختمه شوه که نه؟ لا نه ده معلومه، ځکه ژوند کې چې ستونزې نه وي ژوند ورته نشو ویلی. 2021 زیږدیز کال د اګست میاشت. نور نو ستونزې خلاصې شوې. یوه اونۍ کېږي د ګلابو او غالب د واده نیټه ټاکل شوې. د مخامخ کېدونکي و. په کور کې د خوښۍ ماحول جوړ و. شور ماشور و. غالب خپله خونه کې ناست و. د ګلابو پیغام راغی: سبا مو واده دی او خبرونه خو وینې. شیبه په شیبه یو ولایت سقوط کېږي. یو ځل زموږ واده په خیر تیر شي. غالب ځواب ورکړ: هېڅ خبره نشته، خبرونه ډېر مه ګوره. نن به زه هم وختي ویده شم، ته هم سبا. مو اوږده او مهمه ورځ مخکې ده. څو شېبې وروسته غالب ویده شو. د ګلابو او غالب نیمه قدره دا شپه هم رڼا شو. د سهار 10 بجې وې. د ګلابو زنګ راغی. ځواب یې ورکړ. ویې ویل: زه اوس ځم سینګارتون ته. نو که د پیغام ځواب مې در نه کړ، اندېښنه ونه کړې. زه خو ستا غوندې نه یم چې خبره دې نه کړم. ښه خو واده خو شپې ته پیل کېږي، دومره ژر به د سینګار خراب شي؟ نه، ایله تر ماښام خلاص شي. ښه سمه ده. موبایل یې بند کړ. کوچني ورور یې راغی. ویې ویل: راځه چې سینګار ته دې بوځم. د څه شي سینګار؟ زه خو ناوې نه یم. یاره لږ خو دا ږیره او ویښتان اصلاح کړه. غالب له کوچني ورور سره سقاوي ته روان شو. بیروبار و تر ناوخته نوبت ونه رسید. 1 بجه کېدونکې و. د غالب نوبت را ورسید. پر څوکۍ کېناست. ږیره یې نیمه جوړه شوې وه، نیمه نه چې پر ټلویزیون تازه خبر راغی. کابل په اضطراري حالت کې دی. ویل کېږي چې ارګ او د کابل ځینې حوزې د طالبانو په کنټرول کې دي. څو شېبې وروسته د هوایي ډزو غږونه واورېدل شول. ډېر خلک په منډه او له سقاوي وتل. کس وویل: وروره پورته شه، د مرمیو باران دی، دوکان بندوم، ځان خو راباندې تاوان نه دی. غالب له څوکۍ پاڅېد. له ورور سره یې ژر موټر ته پورته شو او کور ته لاړل. کور ته دننه شول. کور تش و. ځینې راغلي مېلمانه هم تللي وو. په خونه کې کېناست. کوچني ورور یې راغی. ویې ویل: واخله نوي کالي او واسکټ دې. غالب کالي ترې واخیستل او پر ځمکه یې وویشتل. ویې ویل: بخت مې کوټه دی. ورځ په اندېښنه کې تېره شوه. د ګلابو موبایل بند و. حالت داسې نه و چې څوک د باندې وځي. په دې ډول 3 ورځې تېرې شوې. ماسخوتن و. غالب ویده کېدو چې پر واټساپ د ګلابو ویډیو کال راغی. حیران شو، خو ژر یې ځواب ورکړ: د ګلابو پر تن
د ناوې جامې وې. غالب وویل ته خوښوې او تر اوسه سینګارتون کې بندې؟ زه ښه یم، خو دا شاته دومره ګڼه ګوڼه ولې ده؟ هغه موږ ټول قطر کې یو، دا وګوره دا کامپ دی. څنګه؟ زه خو نه پوهېږم، دا مې ټول د پلار کارونه دي. غالب موبایل بند کړ، د خونې نه د باندې ووت، ورور ته ورغی، ویې ویل لالا هغوی خو قطر کې دي. څوک؟ هغه هوسۍ او کورنۍ یې. ورځې او شپې تېرې دي د دې دوو مینانو په څېر. شاید ډېر کسان سره جلا شوي وو. د اګست 26مه نېټه وه، ټول په خونه کې ناستو. ورور یې راغی، ویې ویل ځانونه تیار کړئ، یوازې ځینې اړین شیان مو ځان سره واخلئ، ځو. غالب وویل ولې چیرې ځو؟ پوښتنې ډېرې مه کوه، وخت یې نه دی. د څه ویلو چانس یې ورنه کړ. اړ و چې ځانونه تیار کړي. ګړی وروسته روان شول. د کابل هوایي ډګر عمومي دروازې سره ولاړ وه. ګڼه ګوڼه زیاته وه. د دې تلونکو خلکو منځ کې 90% خلک بې اسنادو او مدارکو روان وه، ځکه دننه کېدل ستونزمن و. د مازدیګر وخت په زور او ټیلو وهلو هوایي ډګر ته دننه شول. تلونکي کسان یې ټول په کتار کېنولي وه. تر ماښامه ناست و. غالب وویل لالا خو ولې ځو؟ لا د غالب خبره نه وه خلاصه چې د درز غږ شو. د هوایي ډګر د قصبې خوا دروازې نه تور لوګي پورته شول. چیغې شوې او د لویو او وړو وسلو ډزې تر غوږ کېدې. نور څه معلوم نه شول ځکه دوی دننول. ګرانو اورېدونکو، دا وه د مین کډوال د ناول 6مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.